السلام علیکم ملګرو، تاسو د علي شاه لاس ته ګورئ 007 دې سره په لاس کې څومره ډېرې روپۍ دي او زموږ مسافرونه ټول روان دي. دوی هلته ګډاګانې کوي او پیسې په شیندي او تاسو به ووایئ موږ سره پیسې پوره دي، کور کې هم خرچه پوره ده، موږ سره هم خرچه پوره ده او دا موږ سره زیاتېږي، دا موږ په دې شیندو. نو تاسو د الله پاک درکړي، تاسو په کور ګاونډیانو سره هلته به غریبانان نه وي، دا پیسې هغو له ورکړې وې نو ښه نه وه، نو تاسو ته به الله پاک تپوس نه کوي د پیسو. نو او بله پاکه خاوره سعودي عرب نه تللې ده او هلته ګډاګانې کوي. نو زموږ پښتانه نو ټول روان دي او دا پیسې په علي شاه باندې شیندي. دوی به تقریبا څو ورځې وي داسې پیسې وګټي، نو تاسو روان یاستئ نو څه بله سخته باندې ګټئ او دې باندې بیا اسانه 2 منټه کې الوزوئ. تاسو دې باندې داسې پیسې شیندئ، دا بیا هم درځي بیا هم درځي، نو تاسو ته پکار وه دې له یو نه ورغلې، بله بیا پاکه ځمکه ده، نو تاسو نه بالکل پکار نه وه مسافرو چې تاسو دې له ورتلئ او پیسې پرې شیندئ. نو دوی خو هسې ماشاءالله تېروي، دوی پیسې دغه په طریقه باندې ګټي او موږ پښتانه او بله پاکې ځمکې له ورتلې ده. نو د ویډیو کتلو ډېره مهرباني، والسلام.